زه اوس د نعتخوانۍ لپاره جناب حسین شاه او سلامت صاحب ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او نعتیه کلام وړاندې کړي. حسین شاه او سلامت صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا مولانا محمد وآله وصحبه بعدد كل معلوم لك. بابرکت محفل اللہ جل جلالہ دا ختم خپل دربار کی قبول منظور کی او داسې عظیم خوشاله دی الله جل جلاله موږ استاد د مسلمانانو په کورونو کې الله په جن کې بار بار راولي او الله جل جلاله دې دا مدرسم کامیاب کړي. د بابرکت محفل آغاز د الله جل جلاله د مقدس کلام د مبارکو آیاتونو مبارکو نو شو او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک صفات فانی او ناتوانی وړاندې کیږي. خو د ناتوانی ابتدا د حمد پاک نکو خو سرنګي مینه او محبت او ګڼ تعداد اخلاص سره راغلي دغه اخلاص سره سره د حمد پاک تاسو مو چې موږ استادونه الله جل جلاله راضي شي. الله الله وایا بندا الله الله وایا الله الله وایا بندا الله الله وایا الله الله وایا بندا الله الله وایا الله الله وایا بندا الله الله تمام جہان پیدا کړلو یو مټې د خاورو نه خستا انسان پیدا کړلو خستا انسان پیدا کړلو یو مټې د خاورو نه خستا انسان پیدا کړلو خستا انسان
अल्लाह वाया अल्लाह अल्लाह वाया बंदा अल्लाह अल्लाह वाया अल्लाह अल्लाह वाया बंदा अल्लाह अल्लाह वाया जिक्र दर बहर दम का दजड़ संग दी पी ब्याया अल्लाह